زه وایم دا به لا څنګه کوري چې زه د شپې کور له راشمه ما نه زما بچي به راتاو شي زما مخې له زما ښځه راشي خو زما نظر زما په مور ونه لګېږي په هغه مینه ناکو سترګو ونه لګېږي په هغه درد والا سترګو باندې ونه لګېږي چې کم سترګې صرف زما د راتلو انتظار کوي هغه دنیایي لالچ نه غواړي هغه ما نه پیسې نه غواړي هغه ما نه خوراک نه غواړي هغه ما نه لباس نه غواړي هغه ما نه پیزار نه غواړي هغه صرف په دې انتظار ناست دی چې کله به بچی راځي چې زما سترګې د هغې په بدن ولګېږي چې بچی خو به کمزوری شوی نه بچی خو به بیمار شوی نه بچی خو به سپک شوی چېرته نه مسافرۍ نه راځي نو څه حالات به چې د شپې کور ته لاړ شي په ایمان وایي دا هستي نه زړه به دې درد نه کوي قسم په خدای چې د شپې اول د مور کمرې ته لاړ نه شي د مور خپې لاسونه کښېنه منډې د مور نه دعا وانلې دا به لا خپل بچو له سړی څنګه ځي لا به خپل بچو سره څنګه خوشحالي کوي لا به خپل بچی څنګه سینې سره لګوي والله زه خو وایم چې مسافرۍ نه لاړ شي مخکې د دې چې خپل بچي له غاړه ورکړي مخکې د دې چې خپل بچی په غېږ کې راوچت کړي بچي ته وایه ته لاندې کښېنه چې مور راغله اول غاړه مور له ورکه دا مور د خپلې سینې سره جوخته ونیسه او مور ته وایه مورې بس تا بچی سلامت دی روغ دی دا د مور دپاره لباس هم شو دا د هغې دپاره پیزار هم شو دا د هغې دپاره خوشحالي هم شوه او دا د هغې دپاره کامراني هم شوه منګه مور هفته بعد ووینو منګه مور 2 هفتې بعد ووینو منګه مور 3 هفتې بعد ووینو ټول عمر مسافرۍ کې تېر شي بچو له هم اعلی لباس راوړی بچو له هم ښه خوراک راوړی بچو له هم د هغې د لوبو شیان راوړي خو مور په یو ګوټ کې ناست دی الله اکبر الله اکبر هغې دپاره هېڅ هم نه او زه یو جمله وایم تاسو خفه کېږئ خو زما دا خبره حقیقت وه صرف ما له ډاډ راکړي چې او ټیک دې ویلې او که چېرته خبره مې غلطه وه ما مخکې یو جمله ویلې وه کوټه مال د مالک دی که نه کوټه مال د چا دی د مالک دی زما مال ما سره پرېږدی تاسو کتلي که نه الله اکبر الله اکبر چې د چا اتفاق دی الله دې تر مرګه اتفاق لري چې د چا اتفاق دی الله دې تر مرګه اتفاق لري خو چې کله ورونه خپل منځ کې بیلیږي د ورونو جدایي راځي مور او پلار ژوندي دي او ورونه یو بل نه بیلیږي ورونه تقسیمو کې فلانی ورور وایي زما دا ځای دومره پیسې تمام تقسیم چې ختم شي نو مور او پلار په یو ګوټ کې ناسي مور او پلار دې مظلومیت جمله وایي موږ د چا سره شو الله څه وایي موږ د چا سره یو کم بچی سره کم یو بچی وي تا سره بل بچی وي تا سره بل بچی وي تا سره هغه پلار چې دا کور د دې پلار دی هغه مور چې د دې د سپین ډکو په وجه باندې دا خښتې سیمټ راوړی شو دا کور آباد شو د دې کور آبادي وشوه خو چې نن ورونه تقسیمیږي مور وایي زه د چا سره یم زه د کم بچي سره یم زه به روټۍ چېرته خورم زه به شپه چېرته تېروم زما د بیمارۍ به څه کېږي ورونه داسې تقسیم کوي وایي یوه هفته به ولته علاج کې یوه هفته به ولته علاج کې یوه هفته به ولته علاج کې او ظالمانو ولې زه به وله علاج کوم زما مور ده پرېږده چې زه غریب شمه پرېږده چې د مور دپاره سوال وکړم پرېږده چې د مور دپاره ماله خلک قرض رانه کړي دا څه معنا ده چې زه به یوه هفته به تا سره